د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور دی داغه د خلافت زمانه ده په مدینه کې قات راغې د خوراک د پاره شي نشته دی خلق سرمنی خوري اډو کې خوري او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه تجارت د پاره تل بار تا کور نشتا پدې کې خبر راغې چې حضرت عثمان هغه سل او خان ور سره دي سره د سامان نه راشن نه او را روان دي د مدینه تاجرانو چې دا خبره واوریدله نو لاړ میز ته لارې ته او دا مطلب چې د نب سامان ارزان واغلو او مدینه کې به ګران خرڅ کو چې لاړل نو حضرت عثمان ته وی اے عثمانه دا په مونږ باندې را خرڅ کا وی پسو باندې وی یو په ډبل باندې د 1 لاکھ شي په 2 لاکھ حضرت عثمان وی نه کم دی ما د دین په زیاته باندې خرڅ کړل دي تاجران وی حضرت عثمان د درې مې باندې د 1 لاکھ شي په 3 لاکھ د 1 لاکھ شي په 3 لاکھ هغه وی نه کم دی ما دین په زیاته باندې خرڅ کړل هغه وینا 15 مې باندې د 1 لاکھ شي په 15 لاکھ هغه وینا دا ریټون کم دی ما د دین په زیاته باندې خرڅ کړل د مدینه تاجرانو اے حضرت عثمان پرېږده دا خبره زدا خبره راته وکا چې مدینه کې خو موږ نه غټ تاجران نشته دی مدینه کې موږ نه غټ تاجران نشته دی تا څنګه په ګرانه باندې خرڅ کړلې په چا دې خرڅ کړلې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مخکې ویل چې زاکهم الله دغه الله تعالی دې پاغه باندې می خرڅ کړلې هغه په قران کې ویل دي چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې په یوې نیکۍ باندې راته وکړه بدله کې به ورله 10 ورکوما نو د یوې په بدله کې الله 10 راکړي په هغه باندې مې خرڅ کړلې او بیا چې کله مدینې ته راغې دغه راشن تقسیم که په خلقو باندې نوکرانو وي اوښان پاتې شو وي دا هم حلال کوي دا غوښې تقسیم کوي وي څه شی پاتې شو ورسۍ او پړي پاتې شو وي دا هم تقسیم کوي هغه هم تقسیم کړل د ورځې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا صدقه وکړه شپه ده د شپې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ده هغه وی ما خوب ولید په خوب کې جنت ته لاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو نورانی لباس ده او په یو سورلۍ باندې روان دی پتی زبان دی ما ورته وی اے د الله رسولا اشتد الى لقائک فاین انت تبادر اے د الله رسولا زستا ملاقات پر را روان ما تاسو چرته روان یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکنه فرمایل ان عثمان قد تصدق بصدقه فتقبلها الله عثمان نن رضی داسې صدقه کړې ده چې الله پاک هغه قبول کړې ده او د هغه وعده په جنت کې یو حوري سره کړلې او ما ته په هغه وعده کې دعوت راکړې شوې ده نو زه هغه وعده د پاره روان یم دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شان او مقام